ولې نه نه پاکستانی ملا صاحب هیبت الله خونده تر ټولو زیات خبیث منافق وطن پروش نجیب ده دقسې تر ټولو لوی خاین سیکولر غازي امان الله خان ده. مننه، ډېره زیاته مننه. دا د افغانانو ودرېږه څو خبرې زه غواړم د یوه دقیقه دا همغه تکراري خبرې د هر وخت کوي. دا د افغانانو کور دی، دا د چې څوک غازي امان الله خان نه مني، څوک ډاکټر صاحب نجیب نه مني، هغه له سر افغان نه و، نه افغانان دي او نه به هېڅکله افغانان سي. دوی د افغانستان د ارزښتونو سره دوی دښمني لري، له غازي امان الله خان سره دوی دښمني لري، له ډاکټر صاحب نجیب سره دوی دښمني لري. دا راځي افغان ده، حمزه افغان نه ده. په خلاصو غوږونو د ولس ته وایم واورئ. تاسو زه تکرار دا خبره کوم او درته نن یو ځلې بیا غواړم وکړم. حمزه دا حق لري چې ما نه پوښتنه وکړي چې ته ځان ماته افغان ثابت کړه، خو زه دا حق نسم درلودلی ځکه چې حمزه له ما نه ډېر زیات افغان دی. حمزه د چارسدې د باچا خان لمسی ده. هغه څوک چې د پښتو ژبې دپاره د پښتنو او د افغانانو دپاره تر د مرګ تر اخرې ورځې پورې وجنګېد. ته دې مهرباني وکړه، څوک د بر وطن نه د پښتو او د افغانیت دپاره جنګېدلی. قصې به سره ډېر نه اوږدو او دغه ډول خلک نه دي حمزه شنه، دوی غواړي دغسې بحثونه رامنځته کړي او دا ذهنیت خلکو ته ورکړي چې او حمزه خو د پاکستان ده. حمزه چې په هره خاوره باندې میشت ده، چې په پښتو یې خبرې وکړلې، له ما ښه پښتون، له ما ښه افغان، له ما ښه زیږ افغان، چې زه اصلا کې دا حق ځان ته نه ورکوم چې دا پوښتنه ځینې وکړم، خو دا حق ته لرې حمزه شنه چې ما نه یې وکړې. ځکه